سلامونه. هیله ده چې روغ جوړ اوسېږئ او د ژوند چارې مو ښې روانې وي. دا دی زه امین الحق امیني یو ځل بیا له یوې ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. دا خپرونه مو په دې خاطر یو څه ځانګړې ده چې دا خپرونه مو د وروستي سفر جزئیات ته ځانګړې کړې ده. څو ورځې وړاندې موږ یو اوږد سفر درلوده او د هېواد د شمالي ولایت بدخشان ته تللي وو. تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د ځینو مغرضو رسنیو لخوا ځینې راپورونه په نشر باندې ورسېدل چې ګواکې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ د دولت د مخالفینو لاس ته غورځېدلي دي او دلته لا هم جګړه روانه ده. ومو غوښتل چې دغه موضوعات راوسپړو. په دې سفر کې موږ مختلفې تجربې درلودلې. له پیله چې موږ له کابل څخه حرکت وکړ د بدخشان پر لور باندې له مختلفو موضوعاتو سره مخ شو. په دې کې لومړی راشو کله چې موږ لاړلو د سالنګ پر لور باندې، هلته د بیا رغونې ډېر ستر کارونه پیل شوي. تاسو ته معلومه ده چې سالنګونه د ژمي په موسم کې ډېر له لویو ستونزو او ننګونو سره مخ کېږي. زموږ هغه هېوادوال چې په شمالي ولایتو کې اوسېږي هغوی نو بیا د ژمي په موسم کې نشي کولی چې د دغې لارې څخه تګ راتګ وکړي. له نیکه مرغه چې د ښاروالۍ له لوري دغلته کار پیل شوی دی او ډېر په جدي ډول باندې روان دی. په جنوبي سالنګونو کې هم کار پیل دی او همداشان په شمالي سالنګونو کې هم ورته کار پیل دی. او که د جنوبي سالنګونو په تړاو باندې خبرې وکړو، جنوبي سالنګونو کې تقریبا 6.8 کیلومتره سرک چې تقریبا د بغلان ولایت سره نښلېږي، دغه سرک کار پیل شوی دی او چارې لا هم په ډېر چټکۍ سره روان دي. همداشان د دغه سرک عرض په 12 مترو کې نیول شوی دی او د کوم شرکت سره چې دغه سرک قرارداد دی د دوی په وینا چې په 2 میاشتو کې باید دغه سرک بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. له دې وروسته ډېره اوږده لاره موږ ووهله. لاړلو تقریبا چې ډېر ناوخته د تخار ولایت ته ورسېدلو. هلته مو شپه راغله. له هغه سیمې له خلکو سره هم خبرې اترې درلودلې، ورسره وغږېدلو د امنیت په تړاو باندې. ډېری وخت چې موږ له هېوادوالو سره په شمالي ولایتونو کې مخ کېږو، له هغوی سره د امنیت په تړاو باندې په نورو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوو. واقعیت هم په اوس وختو کې دوی ډېر راضي برېښي. یو دا ده چې د بیا رغونې کارونه پیل شوي دي، بل دا ده چې د امن فضا ډېره حاکمه ده. کوم موضوعات چې مغرضې رسنۍ راپورته کوي هغه موږ کوښښ کوو چې هلته یې راوسپړو. هلته په همدغه موضوعاتو باندې په تخار ولایت کې مو له هېوادوالو سره وغږېدلو. له دې وروسته بدخشان ته مو سفر پیل کړ او کله چې رهي شو لاره ډېره اوږده لاره وه، ډېره ستړې کوونکې لاره وه. له نیکه مرغه چې له ملګرو سره په خیر او خیرت سره بدخشان ته ورسېدلو. له بدخشان سره تر رسېدو سره سم مو دا هوډ وکړو چې لاړ شو هغه سیمو ته چې ځینې افواهات او شایعات ورڅخه په نشر باندې رسېدلي. د زیباک ولسوالۍ پر لور مو حرکت وکړ. دغلته د توپخانې په نوم باندې کومه صفري نقطه چې ده او هغه پوسته چې ځینې انځورونه رسنیز شو، ومو غوښتل چې هلته ولاړ شو او دغه ټول موضوعات چې شایعاتو په هغه راوسپړو او پرې وغږېږو. یو خو دا ده چې د بدخشان ولایت په داخل مرکز کې ډېری کار شوی دی. سرکونه تر ډېره حده پورې پاخه شوي دي، خو له ډېر پخوا څخه د ولایتونو نښلوونکي سرکونه تر ډېره پورې خامه دي او یو څه ستړي کوونکي دي. خو له نیکه مرغه چې د توپخانې سرک په تیر کې موجود نه و، د امارات په راتګ سره په دغه سرک باندې کار پیل شوی دی او تر صفري نقطې پورې دغه سرک تر اوسه پورې رغېدلی دی او کار یې بشپړ شوی دی. هلته لاړلو، امنیتي ځواکونو سره مو خبرې اترې درلودلې. له هغوی سره په دغه موضوعاتو وغږېدلو چې په تیر کې د ځینې مغرضو رسنیو لخوا په نشر باندې رسېدلي. له هغو سرتیرو سره هم خبرې اترې موږ درلودلې چې د دولت له مخالفینو سره مخامخ جګړه کې ښکېل شوي وو او جګړه یې کړې وه. د دوی قهرمانۍ په تړاو کې وغږېږم. ډېره ستره قهرماني په دغه ځای کې دغه امنیتي سرتیرو ترسره کړې وه. په 3 کسانو باندې له 15 معترضینو سره دوی مخامخ شوي وو، له هغوی سره جګړه کړې وه، هغوی ته یې سخته ماتې ورکړې وه. کومه پوسته چې په خواله رسنیو باندې انځورونه نشرېدل هغه مو هم په خپلو سترګو باندې ولیدله. هلته ورغلو، کېناستلو، له امنیتي ځواکونو سره خبرې اترې درلودلې. د دې پوستې کار تقریبا چې څه موده وړاندې پیل شوی، ځکه چې په ژمي کې دغلته واورې پرتې، ډېره درنې واورې یو د دغه درنو واورو له امله نو کار کول ستونزمن. په اوسنیو وختونو کې چې کله هم د کار لپاره زمینه برابره شوې وه، دوی په کار باندې پیل کړی و او دغه پوسته تقریبا چې نیمایي بشپړه شوې وه.
د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې دوی د ګزمې په حال کې او دغه پوسته اوس له واورو څخه ډکه وه، دوی نشو کولی چې دغه پوستې څخه استفاده وکړي او په نورو پوستو کې دوی موجود وو. او کله چې دوی راځي هلته انځورونه اخلي، ویډیوګانې جوړوي او له هغې څخه کوښښ کوي چې په نشر باندې ورسوي. د دې څخه وړاندې چې دوی دغه ویډیوګانې په نشر باندې ورسوي او دغه ځای ترک کړي، له امنیتي ځواکونو سره مخامخ کېږي چې دغه 3 امنیتي ځواکونه دوی ته غاښ ماتونکی ځواب ورکوي. د دغه خلکو مړي هم په سیمه کې پاتې کېږي او نور چې زخمیان او ټپیان شوي دي له دغه سیمې څخه انتقالېږي. که اوسنی وضعیت د زیباک ولسوالۍ په دغه باندې وغږیږو، نو په اوس وخت کې دغلته امنیت ډیر ټینګ دی. امنیتي ځواکونو سره چې موږ خبرې درلودلې، دوی وایي چې موږ بشپړ ډول باندې دلته آمادګي لرو او هېڅ ستونزه هم نشته ده. له هغې څخه راوروسته موږ د سنګلیچ کلي ته سفر درلودم. هلته هم ځینې راپورونه داسې نشر شوي چې ګواکې دغلته کوم زموږ اهل تشیع ورونه چې هلته ژوند کوي، دوی په یو ډول د فشار لاندې راوستل کېږي تر څو پورې دوی دغه شیعه مذهب یا اسماعیلیه مذهب پرېږدي او سنیان شي. له هغه ورونو سره مو هم خبرې درلودلې، هغه تصاویر هم له تاسو سره شریکوو، د هغې سیمې له مشر سره خبرې درلودلې، له هغوی سره پرې وغږېدلو چې دلته څه موجود دي. هغه رسنۍ چې په بهر کې خپل فعالیتونه ترسره کوي، دوی دلته آیا دغه موضوعات موجود دي او که نه. په ډېر تفصیل سره له دغو خلکو سره وغږېدلو. که د ژوند په تړاو د دغه خلکو وغږېږم نو شاید ډېر تاسو ته نوې خبره وي. دا په اوس وختونو کې دغه خلک ډېر ابتدایي ژوند لري او لامل یې هم په تیر کې دغلته د سړک نشتون. د سیمې اوسېدونکو ویل چې تر اوسه پورې موږ ته د یوه دولت هم پام نه دی شوی او دلته څوک تر اوسه پورې نه دي راغلي. په تېره رسنۍ هم دوی ورسره نااشنایي درلودله. له هغوی سره مو هم خبرې اترې درلودلې. تاسو ته معلومه ده چې د کلو خلک ډېرې پاکې ویناوې کوي او هېڅکله هم په کوم موضوع باندې پرده نه اچوي. کوم امنیتي ځواکونه چې په تیر کې د جمهوریت پر مهال دغلته موجود وو، له هغوی څخه یې سر ټکوو او په اوس وخت کې چې کله هم دغه پیښه رامنځته شوې وه، دوی ویل چې موږ په بشپړ ډول باندې د امارت اسلامي څخه ملاتړ کوو. زموږ هیواد دی او موږ ته چې دومره خدمات ترسره کوي، په موږ باندې حق لري چې موږ ودرېږو او د دوی ملاتړ وکړو. په ټوله کې له دغه سیمې څخه یو مثبت انځور موږ راواخیسته، وړاندې مو کو او هغه حقیقت چې هلته موجود په هغې باندې ورسره وغږېدلو. له دې څخه وروسته راغلو بهارستان ولسوالۍ ته. البته راغلو په بهارستان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو سره وغږېدلو چې د دغه تیرې کوونکو جسدونه چې پاتې وو، د هغه له کورنیو سره وغږېدلو. له هغو خلکو سره وغږېدلو چې خپل د کور غړي له لاسه ورکړي وو، البته د امارت اسلامي پر وړاندې په جګړه کې. له هغوی سره مو خبرې اترې درلودلې. د هغه ځوانانو له پلرونو سره هم وغږېدلو چې خپل اولادونه یې له لاسه ورکړي. له هغوی سره خبرې مو درلودلې، په تفصیل سره ورسره وغږېدلو. هغوی ویل چې زموږ اولادونه د ګټې وټې لپاره ایران ته تللي وو، هلته په یو ډول باندې جلب و جذب شوي دي. له هغې څخه وروسته بلوچستان ته را انتقال شوي دي او کله چې په بلوچستان کې لاریونونه ترسره شو، د دغه اربکیانو په غبرګون کې چې هلته دوی تربیه کېدل او منسجم کېدل او د مختلفو اهدافو لپاره کارول کېدل، هغې ځای څخه چې کله فشارونه زیات شو، دوی چترال ته انتقال شو او چترال کې دلته دوی ته دا دنده ورکول شوه تر څو پورې دوی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې باندې عملیات ترسره کړي او دلته ناامني رامنځته کړي. د یوه پلار دا قصه راته وکړله چې زما زوی څو ورځې وړاندې له ما سره اړیکه ونیوله او راته یې وویل چې پلارجانه موږ دلته ډېر په سختیو کې ژوند کوو، حتی نشو کولی چې بغیر د دوی له اجازې څخه له کمپ څخه بیرون قدم واخلو. زموږ هر قدم څارل کېږي او موږ یا دا ده چې دلته باید خپل ژوند له لاسه ورکړو او یا دا ده چې موږ باید د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې په جګړه کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. یعنې په هیڅ حالت کې دوی د ژوند تمه او امید نه درلوده. کله چې دوی وژل کېږي، د سیمې خلک ورځي هلته د دوی جسدونه د صفري نقطې څخه راوړي او یو جسد د دوی په وینا چې تقریبا 20 متره د پاکستان په خاوره کې پروت و. افغان امنیتي ځواکونو له دوی سره مرسته کړې تر څو پورې دوی د جسدونه را انتقال کړي، دوی ته ډوډۍ ورکړې وه، له دوی سره مرسته کړې وه. کوښښ کوم چې دغه موضوعات چې زه پرې غږېږم دا د همغه خلکو د خولې ویناوې دي، هغه انځورونه هم له تاسو سره شریک کړم.
دا سفر مو چې کله خلاص شو دلته مو خپرونې درلودلې، له هغې څخه وروسته مو د یفتل ولسوالۍ پر لور باندې حرکت وکړ. یو څه چې زما پام یې خپل ځان ته راواړو هغه دا و چې دغلته موجود سرکونه ډیر زیات ویجاړ دي او له منځه تللي وو. په تیر کې تاسې شاید اورېدلي چې بدخشان د طلاوو یو داسې ځای ده چې بدیل یې په ټول هیواد کې نه لیدل کېږي. دلته مختلف ډول کانونه موجود دي، خو په تیر کې مافیا کړی وو دغه کانونه په مختلفو شکلونو باندې لاسته راوړي. د سیمې اوسېدونکو سره چې موږ خبرې درلودلې د دوی په وینا چې دوی دغه کانونه استخراج کړل، په ټنونو ټنونو طلاوې له دغه ځای څخه انتقال کړل، خو د سړک د رغېدو لپاره یو هم اقدام نه دی ترسره کړی. په اوس وخت کې له نیکه مرغه چې د امارت اسلامي لخوا دغلته یو داسې سړک پیل شوی ده چې د بدخشان ولایت 12 ولسوالۍ سره نښلوي او دا یو اتصالي سړک دی. د سیمې اوسېدونکو واقعیت هم ډېره خوښي څرګنده کړله. دوی سره مو چې خبرې درلودلې، ناستې مو درلودلې او یوه بله خبره دا وه چې په یفتل پایین ولسوالۍ کې ځینې راپورونه چې نشر شوي په هغې تړاو باندې هم موږ خبرې اترې درلودلې. هغه څه چې د ځینو رسنیو لخوا په نشر باندې رسېدل واقعیت د هغه برعکس و. موږ له خلکو سره چې خبرې وکړلې یو داسې پیښه رامنځته شوې وه چې یو څوک دی فقط یو داسې تظاهر وکړي چې موږ دلته موجود یو څو ویډیوګانې واخلي، بازار ته راغله. د سیمې اوسېدونکو او د بازار د اوسېدونکو او دوکاندارانو سره چې خبرې درلودلې، هغوی وایي چې ځینې خلک سهار کې راغلي وو، موږ له هغوی د راتګ او د تګ څخه آګاه شوي هم نه یو. راغله دلته ویډیوګانې ترسره کړي دي او بیا د انټرنیټ د ځینو نړیوالو رسنیو له لارې موږ دغه انځورونه وکتل چې دا خو زموږ بازار دی. له هغې څخه وروسته موږ په دې باندې آګاه شو چې دلته داسې ادعا شوې ده چې د یفتلې پایین ولسوالۍ سقوط کړی دی او د دوی په وینا چې موږ د دغه موضوعاتو د رامنځته کېدو او د ختمېدو څخه آګاهي نه درلودله. په واقعي معنا په دې وروستیو کې ځینو رسنیو خپلو شایعاتو افواهاتو ته ډېر زور ورکړی تر څو پورې دلته امنیت یو څه ننګونکی وښیي. خو له نیکه مرغه چې موږ وکولی شول هغه څه چې حقیقت و هغه راوسپړو او د رسنیو له لارې ټولو هیوادوالو ته څرګند تر څو پورې دوی هغه خپل حق ترلاسه کړي او له حقایقو څخه باخبره شي. له نیکه مرغه چې دا سفر چې موږ د کوم مقصد لپاره پیل کړی و، هغه حقایق چې موږ غوښتل راویسپړو، له نیکه مرغه چې دغه ټول حقایق مو راوسپړل او تاسې هم شاید د یاد له پردې څخه دغه ټول حقایق لیدلي وي. کله چې هم یو موضوع راپورته کیږي باید کوښښ زموږ هیوادوال دا وکړي چې د موضوع بیخ ته لاړ شي او هغه څه چې په حقیقي معنا باندې په سیمه کې موجود دي هغه راوسپړي، د سیمې له خلکو سره وغږیږي، هغه څه چې د رسنیو لخوا په نشر باندې رسیږي په هغې باندې فکر وکړي چې دغه موضوعات چې نشر شوي دي حقیقت لري او که نه. موږ هم همدا هدف درلوده او له نیکه مرغه چې خپل هدف مو ترلاسه کړ، ومو کولی شول چې د سیمې له خلکو سره وغږېدو، بدخشان له اوسېدونکو سره وغږېدو، مختلفو ولسوالیو ته ولاړ شو، هغه سیمو ته ولاړ شو چې ډېر صعب العبور سیمې وې، خو ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو او تر تاسو پورې در ورسوو. زما به لیدونکو ته یو دغه کوچنی پیغام وي د خپرونې په پای کې چې دوی باید هغه څه چې د رسنیو لخوا په نشر باندې رسیږي په هغې باندې باور ونه کړي. په تېره هغه مغرض رسنۍ چې تاسې پوهیږئ چې د نورو په وینا باندې کار ترسره کوي او کوښښ دا کوي چې په افغانستان کې امنیت ترینګلی وښي. که څوک د هیواد څخه بهر اوسیږي هغه دې د خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي. که چېرته څوک له دغه ولایاتو سره په دغه ولایاتو کې خپل خپلوان لري، دوستان لري، له هغوی سره دې اړیکې ونیسي او په حقایقو دې ځان پوه کړي. یوازې دا نه ده چې دغه رسنۍ د خلکو په اذهانو باندې کار کوي تر څو پورې د هغوی افکار تغییر کړي او په هیواد کې وضعیت ترینګلی وکړي. درنو لیدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي په دې هیله چې هغه څه چې مو راسپړلي وو ستاسې د قناعت وړ ګرځېدلي وي. تر بلې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شه.